बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मलगरो द पख्तो मतलुनो और महावरो द्रेम नंबर वीडियो सरा तासु په خدمت کې حاضر یم. پنن ویډیو کې بعد درته یو څو نوي متلونه بیانومه، راځئ غوږ شئ ورته. ابه مړه شوه خو خوله یې ژوندی ده، ادم نشته بوی شته، اخر عمر د خوارۍ وي، آینه د چا عیب نه پټوي، اس چې د خرو سره وتړې د خره خوی زده کوي، اس خپل دانا په خپل زیاتوي. او بل زیاده متل داسې دی چې اس خپل وربشي خپل زیاتوي، یعنی اس خپل خوراک خپل دانا خپل رزق په خپل مهنت او په خپل خدمت باندې حاصلوي. اس می در کو خو پسوریږي بنا. دا متل خلک هغه ځای کې وایي چې درله څوک څه شیز هم درکړي او ښه ډېر شرطونه ورسره هم وتړي چې دی داسې به کوي او داسې به نه کوي. اس هم غواړي او پلس هم غواړي، مطلب ښه شی هم غواړي او ارزان هم غواړي. اسمان ته منجیله مه تړه، یعنی کم کار چې نشي کولی هغې ته بډې مه راکاږه. الو په شفتالو نه پیوندېږي، مطلب دوه مختلف عادتونو والا خلک یو ځای کېدی نشي. اموخته بله په بسم الله نه منې کېږي، اباسین چې په کاسو شي نو وچ به شي. ابی زړه شوه خو مړه نه شوه، اجل په نیټه دی، اجل چې راشي زوړ او ځوان نه غواړي. مطلب چې کله سړی پوره راشي نو که هغه ځوان وي او که بوډا وي هغه به مړ کېږي. مرګ په ځوان او په بوډا او په کمزوري باندې نه دی. اخره زمانه شوه د چرګانو یارانه شوه، یعنی نن سبا د خلوص مین او مینې والا دوستی ختمه شوه، د مفاداتو دوستی ده. هر هغه کس بل کس سره دوستی کوي چې یو بل نه څه مفادات وي، ګینې د خلوص او د مینې دوستیانې کمې شوې. اخور یې جوړ کو ویلي اس به خدای راکوي، یعنی خپل محنت یې وکړو او د ښې تمه به الله نه ساتل پکار دي. ارزان بې علت نه وي، ګران بې حکمت نه وي. ارزان شي کې څه نه څه خبره وي او ګران شی چې ګران وي نو مطلب دې کې څه خوبي هم وي. ارمان به در شي وخت به تیر وي، ارمان به کړې هلکه بیا به نه مومي ادکه. مطلب ته به کله چې د مور پلار د خلکو لاړ شي نو بیا سړی ډېر ارمان کوي چې کاش دی ژوندي وی، ما به دا کړی و، ما به داسې خدمت کړی و. نو اوس د ټیم دی، اوس د فایده واله، بیا وروستو ارمان نه درله دا ښه ده هغې بیا نه پیدا کېږي، بیا نشي موندی. ارهنډه انګور نه نیسي، ازار نه چا بازار موندلی نه دی. مطلب چې ته به بله زارې او تا ته به فایده میلاویږي، دا نشي کېدی، تا ته به هم څه نه څه تکلیف میلاویږي. اسانه کلمه په هندو ګرانه، اسرا د خدای خدا، تمه د الله نه ساتل پکار دي. اسمان په لوټو مولا، اسمان ته د خطو لاره نشته، اسمان ته لاړې متوکا. مطلب دا چې زورور خلکو سره جګړې لانجې مانجې مه کوه، تاوان پکې هم ستا دی. اسمان ته بر ته توکاڼې خو رسولی نه شي او چې ودې ویشتې نو ستا په خوله به واپس راپروزي. اسمان څومره چې غوریږي دومره نه وریږي، اسې بسې بلا مې درته نیسي. اشنا د کوڅې تیر کا رنګ یې هیر کړه، اشنایي د شګو مزل دی. مطلب په صحیح معنی کې دوستی کول ډېر ګران کار دی. اصل وفا کوي کم اصل جفا، اصل ته اشارت کم اصل تک و تک. ادبار په علم او ادب دی، نک په مال او په نسب دی. اتحیات چې په ولاړه وې په ناسته بسوي، الله هم پاک دربار هم پاک. الله تعالی وایي ته حرکت کړه زه برکت کړم، یعنی ته کوشش وکړه زه به پکې درله برکت واچوم. الله رازق دی مگر شولې په اوبو کېږي، یعنی الله پاک رزق ورکولو والا بېشکه چې الله پاک دی، خو ته به خپل محنت کې خپل خواري به کې، الله به تا ته رزق میلاویږي. ملګرو دا و د نن متل او محاورې. که زموږ ویډیو مو خوښه وي نو لایک ورکړئ.